بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک دې ټولو سره خیر ورکړي چې څه اشارتاً دلالتاً په دې کې مرسته کړې په دې روژه کې او د شپه د لیلة القدر ورځو کې خدای دې په هر قدم د دوی په تله د میزان کې حساب کړي. زه خپله د خلازیو د خواجي خیلو نوم مې ملا سپین ګل ولد قری عجب ګل د شهیدانو د کورنۍ یو مې زوی شهید ورکړی په نامه د مجیب الرحمن، بل زوی مې معیوب و په 3 مرمۍ خوړلي، هغه هم زخمي او خپله سپین ږیری بې کسبه بېکاره هېڅ چا مې بغیر د خدای او بغیر د دغو مؤسسو چا وښې وچې نه کړې او نه مې چا غم وخوړ. 14 نفره نفقه خور یم. مقصد خدای هیله ده، اگر که خدای خپله هیلې دي چې یو مرګ سوال مه کوه، بل د روزي دا دوه شیه ضمانت کوو. خو صرف دا یو وسوسه ده، نو راغلو ټولو سره د خدای خیر ورکړي. دغه کومک چې موږ سره وکړه، دغه شپې ورځې د روژې، دا برکتي شپې، دا د مغفرت شپې، نو الله دې ټولو سره ښه وکړي. بیا خصوصا چا چې دا امداد کړی، کومک یې کړی او موږ سره آینده کومک کړي، بیا یې کاني خدای دې هم په عمرونو کې برکت واچوي. موږ دغه مشکلات غیر د روزګار خرابه، وضعیت خرابه، نه کوم شرکت شته، نه کوم کار شته، نه کوم کسب شته، د ایران د تګه نه یو، د ایران د هغه نه یو، خرچه مرچه کور حساب ټول ګډ وډ نه. دغه هم بیا ښه وشوه، یو تسکین وشه، لکه انسان چې ځنقدن حالات یا اوبه حلق کې څڅوي، دغه موږ ته ډېر یو پوره امداد کومک وشو. همدا اوس مرسته وکړئ، ژوند وژغورئ او څو چنده اجرونه ترلاسه کړئ.